بې بدیله بوټی. د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، په ښکلې اسلامي مینا وطن آبادوو، په ښکلې اسلامي مینا وطن آبادوو، وطن آبادوو. افغانستان یو غرنی او کرنیز هیواد دی چې د دنګو او لوړو غرونو له څوکو یې د رڼو او خوږو اوبو آبشارونه ښکته ځمکې ته رابهیږي. ورته ستوري له اسمانه سلامونه، آینې د محبت پر دیوالونو ټینګوو. همدا پریمانه اوبه او کرنیزه ځمکه دوه هغه لاملونه دي چې د خلکو پام کرنې او مالدارۍ ته اوښتی او د شاوخوا 80 سلنه خلکو ژوند یې پر کرنې، بزګرۍ او مالدارۍ ولاړ دی. د نورو کرنیزو تخمونو او بوټو ترڅنګ یو هم بې بدیله بوټی یعنی زعفران دی چې په وروستیو کلونو کې د بزګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د ښو حاصلاتو یو غوره بدیل ګرځېدلی. دا وطن آبادوو، خندا یې پر موږ پور دله غمجنه انقلابه. زعفران یو مشهور بوټی دی. دغه بوټی له 10 نه تر 10 سانتي مترو پورې لوړیږي او د پیاز او هوږې په څیر غوټې لري. زعفران په عمومي توګه بنفش او ارغواني رنګه ګلان لري چې د ګلانو ترمنځ یې 3 وړې وړې نازکې څانګې چې سوربخون او نارنجي رنګ ته ورته وي راټوکیږي چې بیا د زعفرانو د کروندې بزګران له هر بوټي نه همدغه 3 نازکې او وړې څانګې راټولوي چې همدا بیا د زعفرانو په نامه یادیږي. بندیز مو د نفرت په قاچاق برو لګولی، بندیز مو د نفرت په قاچاق برو لګولی، په زړونو کې جذبې د محبت راپارو، ښکلې اسلامي مینا وطن آبادوو، وطن آبادوو. زعفران نن سبا په ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هندی کشمیر، اسپانیه، ایټالیه او مراکش کې کرل کیږي او د زعفرانو د 150 بوټو نه 1 ګرام زعفران ترلاسه کیږي. د زعفرانو بوټي د یخي او سړې هوا په وړاندې مقاومت کولای شي. په طبي برخه کې د زعفرانو نه د ځینو دواګانو په جوړولو کې هم ګټه اخلي. د هغو ناروغیو په درملنه کې چې د زعفرانو نه ګټه اخیستله کیږي هغه د ډپریشن یا خفګان، پښتورګو، مثانې، معدې او سرطانونو ناروغۍ دي. د دې لپاره چې زعفران ډیر ګران بیه دي نو نن ورځ د نړۍ په بازارونو کې د اصلي زعفرانو 1 کیلو د 3500 امریکایي ډالرو نه نیولې تر 4000 ډالرو پورې بیه لري. له نیکه مرغه د افغانستان بزګرانو هم د دغه بوټي کرلو ته مخه کړې ده چې په تیر کال کې افغانستان زیاته اندازه زعفران تولید کړي او د نړۍ بازارونو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي دي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه ویلي چې د افغانستان زعفرانو د خپل باور له مخې په نړیواله کچه د 9م ځل لپاره لومړی مقام ترلاسه کړی دی. یاد انسټیټیوټ ویلي د هرات زعفرانو د خپل باور او کیفیت له مخې نړیوال بازار ته لاره موندلې چې د لابراتوار تر ارزونې وروسته نږدې 1 لسیزه کیږي چې لومړی مقام ترلاسه کوي. د تیر کال په پرتله سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زعفرانو د 1 کیلوګرام بیه شاوخوا 110,000 افغانیو ته لوړه شوې ده.